نجونې څنګه وپېژنو؟ نن درته ښکلی معلومات لرم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نجونو سره په لومړي ملاقات کې ډېری ځوانان دا اندېښنه لري چې دی د نجلۍ خوښ شو او که نه. موږ په همدې هکله درته څو ګټور معلومات درکوو. که مو په لومړي ځل د یوې نجلۍ سره لیده کاته وکړل، د بدن ژبې ته یې متوجه واوسئ. پوهان وایي هغه نجلۍ چې د هلک سره په لومړي ملاقات کې په خپلو ویښتانو ډېر لاس وهي، په لوی احتمال هلک یې خوښیږي. پوهان وایي که یوه نجلۍ په لومړي ملاقات کې تاسې ته ځان ډېر نږدې احساسوي، لاس درکوي یا مو په شا یا د بدن بله برخه لاس ږدي، تکیه کوي، پوه شئ چې ستاسې سره مینه لري. که نجلۍ په لومړي ملاقات کې ستاسې خبرو ته ښه متوجه وي، کله چې تاسې خبرې کوئ نو ستاسې له سترګو هیڅ خپلې سترګې نه لرې کوي. پوه شئ چې تاسې یې خوښ شوي یاست. که یوه نجلۍ ستاسې سره په لومړۍ لیدنه کې په خپل ټلیفون کې زیاته مصروفه وي، هره دقیقه خپل ټلیفون کنټرول کوي، نو په لوی احتمال چې تاسې ته یې په زړه کې ځای پیدا نه شو. که په لومړۍ لیدنه کې مو ملګري تاسې ته ډېره خاندي، ښه خوښه ښکاري، خوله یې له موسکا ډکه وي، پوه شئ چې ستاسې سره له لیدنې خوشحاله ده او تاسې یې خوښ شوي یاست.